راورسېدو زما د خوښې ستړی مه سې جوړ په خیر څنګه و زمیندار ماما وټل کوم ځای دې انتخاب کړئ دا ځای روان ده شي خوړې نورې مو هم را اډر کړې دونه خوندورې دي چې بیخي ملګری دا خبرې خو هم نشي کولی خوارکی بس دا درته وګورئ دا کیسو هم ډېر شوقي ده او د خوراک هم دی ټوله پټه د سایه د ونې ګلان دي په دې ګرمي کې چې مایه پسې وخورې تاسو وږي السلام علیکم هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو د جلال آباد ولایت څخه راووتو تاسو تېر ولاک کې ولیدل چې جلال آباد ولایت ته په خیر راورسېدو نو د هغه ځای څخه راووتو روانو د جلال آباد څخه د کونړ ولایت په طرف چې د افغانستان یو له ډېرو ښایستو ولایتو څخه شمېرل کېږي نو د کونړ ولایت هم در باندې وینو د کونړ ولایت ښکلاګانې یو ځای سره وینو نو اوس هم سفر راسه پیل کړی دی تقریبا 4 بجې دي شاوخوا نو زه کونړ ولایت ته په ګډه نو تاسو راځئ چې دا د کونړ ولایت لاره دا ښایسته لاره او د کونړ سیند در باندې ووینم دا ما شاته چې وینئ دا د کونړ سیند ده چې څنګه را بهیږي څونه ښایسته اوبه دي خو متاسفانه چې اوس اوبه چې دي خړې دي نو دا بیا په ژمي روڼېږي نو باد هم بیخي زیاته تاسو راځئ دا بلاګ را سره تعقیب کړئ موټر مو دلته درولی ده دا د کونړ جلال آباد ښایسته لاره ده دا د لمر څخه د لمر د غره لمر راسه وګرځوئ او دې خواته ډېر ښایسته موسم شو بیرته لمر شو دا یو ښایسته ځای مو ولیده تر تېرېږي ښایسته لاره ده ټوله پټه د سایه د ونې او دې خوا ته چې بیا دغه کونړ ښایسته سیند ده ښایسته بهېږي داسې خوند کوي بس نو د کونړ لاره چې دا ټوله منظره ده نو زه به پر موږ ناوخته کېږي چې خپل مقصد ته ځان رسوو هغه څونه ښایسته ګلان دي هره پلا چې زه راسم کونړ ته چې تېرېږم او وینم یې دا سور ګل د لیښه کېږي د مایانو ځای دلته موږ مایان خوړلي دي نو اوس فعلا د مایانو موسم نه ده ځکه چې ګرمي زیاته ده نو په دې ګرمي کې چې مایه پسې وخورې تاسو پوهېږئ چې مایه څونه ګرم بیخي به په دا سفر کې سیسټم سره راخراب کړي نو د دې وارې پرېږدو بیا که چیرې په ژمي کې رالو انشاءالله وبینو بالاخره راورسېدو زما د خوښې ځای ته چې په ټول افغانستان کې زما شیدې خوښېږي چې ښه ښایسته شیدې پخوي نو هغه کونړ ولایت سپین جومات دی نو دا شاته دا د سیند پر غاړه یو خې دا ځای ډېر ښایسته ده چې د ناستې ځای ډېر خوند کوي او بلې شیدې هم ډېرې خوندورې دي او اوریجنل شیدې هم دي اصلي
نو اوس ورځو دوکان در باندې وینم چې د کوم ځایه شیدې دوی پخوي نو بیا هلته کښېنو خورو یې دا دوکان السلام علیکم صاحب ستړی مه سې جوړ په خیر څنګه یې ښه په خیر یې او دغه شیدې دي پخېږي نو تېر واري موږ دلته راغلي وو د دې ځای شیدې مو خوړلې وې نو دا م فکر کوم زموږ درېیم وار ده چې دلې راځو هغه هم د کندهار څخه نو دا ډېرې زبردست شیدې دي نو کله چې کونړ ته راځئ نو د سپین جومات شیدې به ټرای کوئ حتما و زمیندار ماما هوټل هغه لوحه مې اوله پلا ور ښوولې ده و نو اوس به موږ ته یو دغه راوړې څونه به راته راوړې څو ګیلاس 3 کسې و 2 صحیح دی و 2 پسې راواستوه موږ به هلته درته کښېنو هلته کښېنو د سیند په غاړه نو یاره شی به ورسره ونه خورو ساده چای خالي چای و ډېره مننه حاجي صاحب ژوندی اوسې نو شیدې مو را ډر کړې زه د خیره سره د ناستې ځای هم در باندې وینم چې څونه خوندور ځای دی موسم خو وینئ چې څونه ښایسته سو هغه د دی هم راته ولاړ ده دا هغه ځای چیرې کښېنې کوم ځای دې انتخاب کړئ دا ځای موږ به خپلې چوکۍ راواخلو دا هم ښه نظر نن خو ماشاءالله داسې را روان ده دوی ته مې د دا ځای ډېر بیا صفت وکړئ چې دا یو وخت دغه کې ستا مشکل اوبه خړې دي او څومره اوبه دي ته داسې ورته وګوره دا په ټلیفون کې تاسو نه صحیح معلومولی چې دلته د نږدې یاست بیا درک در معلومیږي بیخي زیاتې اوبه دي نو شیدو ته مو اډر ورکړی د ورته انتظار سیند په اوبو کې هندوانې ایښي چای 2 کپه دي یو راوړې څو دې راوړې هندوانې هم درته خرڅېږي خو دغه د شیدې د خیره سره راورسېدې د ډېره انتظاره وروسته بیخي زبردسته شیدې دي ماشاءالله ډېرې خوندورې دي په بل یوه ځای کې ما نه دي خوړلې ما تاسو ته مخته م وویل او ځای وګورئ شیدې وګورئ ښایسته موسم وګورئ داسې باراني موسم هم ده نو بس د ښایست پر تمامه ده نور به څه درته ووایم تاسو بیا یو وارې خپله ورته راسئ ویې ګورئ و تېر وارې چې موږ ناست وو خلک چې هندوانه خوري پر هغه ځای باندې موږ ناست وو نو د دې وارې هغه ځای مصروفه و دلته راغلو اوس یې نسبت پخوا ته دې ځای ډېر رش هم پیدا کړی مخکې چې به موږ راغلو داسې 1 2 3 نفره به ناست اوس بیخي زیات موټران ورته ولاړ د شاته خلک چې وینئ دغه هم ټوله راغلي دي نو بس موږ به دا شیدې نوسي جان کو بیا انشاءالله وروسته خبرې کوو 2 ګیلاسه فکر کوم چې موږ را اډر کړې وې نو هغه مو وخوړې نورې مو هم را اډر کړې دونه خوندورې دي چې بیخي سړی نه په دا ځای مړېږي او نه په شیدو باندې ماشاءالله یو ملګری ده خبرې خو هم نسي کولی خواره کوي بس وایي زه عکسونه در ساخم څه راته وایه عکس اخې دی دلته ګرځي دا 25 وار ده چې شیدې وخوړې هر څوک یو ګیلاس شیدې ورکوي دی ښه بیخي ډېر خوراک نه کوي راسه ودرېږه دلته راسه ودرېږه دا درته وګورئ د عکسو هم ډېر شوقي ده او د خوراک هم ډېر شوقي ده
کوم ځای اسونه خو دې په راپاک کړو و نو بس الحمدلله بیخي تقریبا تر ساعت هم اضافه کښېنستو شیدې مو وخوړې هغه هم 2-3 ګیلاس نو نور به ځو د خیره سره خپل منزل ته به ځان رسوو دلته چې هر څونه کښېنې دغونه خوند کوي نو پر موږ باندې ناوخته کېږي نو بس دا و د کونړ تر دغې ساحې یو لاګ نو بیا انشاءالله سهار سره وینو په کونړ کې تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای